په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټولنې لخوا د ګڼو سترو او مهمو روغتونونو جوړېدو خبر خپور شوی دی. بلخوا افغان ولس ته د افغان واکمنۍ د دفاع وزیر مهمې سپارښتنې دا چې دفاع وزیر نور څه ویلي بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د روغتونونو جوړېدو خبر لرو، خو پیل د افغان واکمنۍ د دفاع وزیر پر تازه څرګندونو کوو. د افغان واکمنۍ دفاع وزیر د کندهار یوې مدرسې فراغت غونډې ته ویلي چې پلار د ولس د آزار او فساد پر وړاندې مبارزه وکړه او اوس د امنیت پر راتلو سره تعلیم او پرمختګ ته زمینه برابره شوې ده. نوموړي له خلکو څخه غوښتنه وکړه چې خپل اولادونه دینی او عصري زده کړو ته وهڅوي او د تعلیمي بنسټونو ملاتړ وکړي. هغه همدارنګه له ولسونو څخه وغوښتل چې خپل یووالی وساتي او د کرکې، تفرقې او ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي. ملګري ملتونه په افغانستان کې 3 مجهز روغتیايي کلینیکونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ خبر ورکړی چې په کندهار، دایکنډي او کونړ کې په 3 میلیونه امریکایي ډالره 3 مجهز روغتیايي کلینیکونه جوړوي. یا د کمشنرۍ په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې دغه کلینیکونه د اسلامي پراختیایي بانک پر مالی ملاتړ جوړوي چې هر یو به یې پر ټولو روغتیايي اسانتیاو او تجهیزاتو سمبال وي او په 2 کلونو کې به یې ګټې اخیستنې ته وسپاري. سرچینه وایي دغه کلینیکونه په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د پیاوړتیا په موخه جوړیږي او شاوخوا 240,000 راستنو شوو، بې ځایه شوو او کوربه کورنیو ته به روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.